ډیره مننه افسر. دا ته روان چېرته یې وایي په یارانه در سره نه ځم او تر مالکڼ پورې چیلم در سره وړمه نن زمونږ تو به بالکل زه به در سره ملګرتیا وکړم تا ووایي چې په یارانه در سره نه ځم نو زه دا وایم چې یاري دې پټه پاتې مه شه رب دې رسوا کړه چې تاوان در باندې شومه. په دغه ټول زغل کې زه د یو دوه نومونه ډېر زیات مهم دي هسې خو هر ملګری مهم دی خو یو زما ډېر محترم سید سالار صاحب د سالار ترڅنګه زما یو ډېر خوږ ملګری چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم. زه راشد خان راشد یادومه په دغه ټول سفر کې. یقینا زموږ په وطن کې ډیره بېروزګاري ده. زه به دا خبره دوباره وکړم چې په دې طریقه باندې که تاسو هیڅ قسمه جاب هم نه بالکل بېروزګار یې زما په خیال ستاسو نغرې په دې بلیدی شي تاسو ته په دې روزګار میلاویدی شي. ډیره مننه. او که ځوان مخکې تللی شي نو پیغله هم مخکې تللی شي که هغه د یوټوب د لارې دی او که هغه په تعلیمي هلې ځلو کې دي نو په کار ده چې پیغلو هم راشي. وایي ما د دې ښار په هر تیاره فکر ګزار کړی دی او ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی. ید دې بې ننګه پوښتنو مغل مې تپوس پکار تپوس پکار ید دې بې ننګه پوښتنو مغل مې تپوس پکار تپوس پکار. نو افسر کې یو کمال دا دی چې دا هر یو کس ته رسېدلی دی هغه که لوی ادیب دی که هغه یو عام سټوډنټ دی هغه که یو فروټ خرڅولو والا دی هغه که پکوړې جوړولی هر کس ته دی تللی دی او انشاءالله ډېر زر به ستاسو 1 میلیون هم پوره شي چې تاسو داسې محنت او جذبې سره دا کار کوئ. زما خپل چینل دی دا ما خپل ګڼلی دی نو زمونږ په شریکه باندې دغه زیار دی دغه کار دی او انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې دا نور هم په وړاندې لاړ شي. زما خو خوښ چې زه داسې پنډ دی همدغه شان خلک یي همدغه شان داسې ماحول جي نو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږم. الله مې خوبونه تختوي بغړي دنیا د ټول شي مغړي مغړي بسم الله الرحمن الرحیم. دلته راغلو ټولو ښاغلو قدرمنو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم که د یو نامه اخلم نو راته به ګرانه شي وخت به هم ډېر واخلي خو خوشحاله یم چې نن زما مشران زما همزولي کشران ټول راغلي دي او دغه یو غونډه مو را جوړه کړې ده. د دغې غونډې مقصد چې کوم دی نو هغه به درته څه داسې وایم چې د شانګلې د لیلڼۍ د سیمې نه یو ځوان ډېر کم عمرې ځوان راځي پېښور ته او دلته د پېښور په پښتنو باندې د پېښور په هر غړي باندې ځان مني او نه یوازې په پښتنو بلکې د یورپ د انګریزانو د امریکې د انګریزانو په هغوی منې هم هغه ځان منلی دی او نن چې کومه مونږ غونډه را جوړه کړې ده نو دا مو دې مقصد له را جوړه کړې ده چې د په ټوله نړۍ باندې ځان ومنلو او د هغې ثبوت دا دی چې د یوټیوب چیف ایگزیکټیو هغه ته د سلور بټن په شکل کې هغه د کار او هغه د زیار د ستاینې یو تحفه را لېږلې ده نو مونږ هم یو ورکوټې شان کوشش کړی دی چې مونږ هم هغه وستایو نو دې دپاره زمونږ دا مشران زمونږ همزولي مونږ ټول راټول شوي یو. افسر افغان زما په داسې ملګرو کې دی زمونږ د ټولو چې هغه نه یوازې په ځانګړې توګه باندې په یو ځان باندې په ټولې دنیا په ټولو خلکو ځان ومنلو هغه راغلو دغه ځای ته پېښور ته هغه خپله خواري او خپل محنت جاري وساتلو چې کم زما په خیال ډېر کم خلک دي چې هغه شان محنت کولی شي. هر انسان ته موټیویشن پکاري د سره منم چې ډېر کم موټیویشن خو هغې باوجود هم هغه هر اړخ کې هر فیلډ کې خپل ځان چې کم دی نو هغه کامیاب کړو او هغې ثبوت مونږ ټولو ته ښکاره دی که هغه صحافت په لار کې مونږ وګورو که هغه مونږ د صحافت سره سره سندرې د شاعرۍ د ټپې په لار که مونږ ایډیټینګ وګورو مونږ هغه ایز ا ډایرکټر هم کتلی دی ایز ا سکرپټ رایټر هم مونږ هغه کتلی دی
او ورسره د هغه از ان اکټر هم مونږ کتلی دی او داسې زما په خیال ډېر ګڼ شمېر لغونه دي چې هغه چېرته لږ مونږ ته ښکاره شوي دي او چېرته مونږ ته ډېر راښکاره شوي دي خو هغه یو قسمه ملټي ټیلنټډ انسان دی او هغه په هر اړخ باندې خواري کړې ده چېرته یې کمې کوزې نه دی پرېښی خپل طرف نه هغه همیشه کوشش کړی دی چې هغه هر څه پوره کړي او نن چې کوم دی نو مونږ ډېر خوشحاله یو چې یوټیوب د طرف نه هم هغه ستایلی شوی دی او مونږ هم خپل طرف نه دغه کوشش کوو زه به غواړم چې ډېرې خبرې خو به نه کوم خو یو څو خبرې به د هغه په هکله باندې کوم چې زه ډېره خوشحاله یم چې زما په تکړه ملګرو کې زما په خیرخواهانو کې افسر هم شامل دی نو دا ما دپاره د یو خوشحالۍ خبره ده زه په دې ویاړ یم زه به وایم چې دغه غونډه به دغه شان مخکې بوځو خو زمونږ چې کوم راغلي میلمانه دي زمونږ مشرانو میلمنو کې زمونږ اباسین صاحب بختیار خټک صاحب فاروق شاه سر او ورسره ډاکټر قدیر صاحب هم زه وایم چې دغه څلور واڼو ته زه بلنه ورکړم هغوی دې راشي او د افسر افغان ستاینې دپاره دغه شمله دی هغه ته په سر کړي او د دې نه پس ته به مونږ خپل پروګرام دغه غونډه مخ په وړاندې بوځو ډېر دې مبارک شي افسر افغان ته هم او دا زمونږ ټولو دپاره د خوشحالۍ او د ویاړ خبره ده افسر واقعي چې زمونږ ټولو دپاره مونږ ځوانانو پیغلو دپاره یو موټیویشن دی د ډیجیټل دنیا په دغه وخت کې چې څونه ضرورت دی مونږ هغه عمره وروسته پاتې یو خو افسر په شکل کې زه وایم چې داسې یو څو ځوانان زمونږ مخې ته راځي نو مونږ دپاره دا یو موټیویشن دی مونږ دوی ته ګورو او مونږ ته انسپریشن اخلو مونږ بیا دغه شان مخکې زه وایي ما د دې ښار په هر تیاره فکر گزار کړی دی او ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی زه به وایم چې افسر افغان د نن ورځ د هغه ده د هغه دپاره د یو هغه د زیار د کار سیلیبریشن دی نو زه وایم چې هغه هم زه راوبلم او هغه نه د هغه دغه کیسه دغه سفر چې څومره یې تیر کړلو دغه سختې او دغه خواږه چې هغه کم خدای پاک ورکړل نو د هغه نه دغه کیسه د هغه په خوله واورو افسر تاسو طرف ته به راځو خوشحال بابا وایي چې ښه خدا چې د چا نوم پکې یادیږي ښه خدا چې د چا نوم پکې یادیږي په فانی دنیا به نه وي ژوندی تل څوک او بدرګه که محبت را سره نه وی بدرګه که محبت را سره نه وی یک تنها به په خونخوارو لارو تلل څوک د لوی خدای د لوی نامې نه شروع کومه رښتیا خبره خدا ده چې نن دغه غونډه چې په چا باندې ښایسته شوې ده ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب ډېر محترم بختیار خټک صاحب فاروق شاه صاحب ظفر خان ظفر صاحب نظام صاحب زمونږ عبید صاحب فصیحه توبه نادیه ماریا رڼا سالار او که د یو نوم اخلم طاهر فایوزیب سلطان ملک دا به رانه ډېره ګرانه به شي به هر حال اسی خطوبه چې کومې خبرې کولې بختیار صاحب او اباسین صاحب ناست دي دا خبره د آف د ریکارډ دا به ایکسپنج کوو وایي که چېرته قید اعظم بیا راپاڅېد او چا ورته ووایي چې په دې مشرتي علوم کې دا ستا باره کې خبرې شوي دي هغه به د خوشحالۍ نه بیا مړ شوی نو دا زما باره کې چې توبه کې مې خبرې وکړم هسې نه چې زه مړ شم زه هېڅ هم نه یم که زه څه یم څنګه چې د خوشحال بابا د دې شعر نه ثابته ده دا تاسو محبت ما سره بدرګه دی زه لنډې خبرې کومه and I am thankful to Mr. Sosan Saab. Actually, this gathering, he triggered this gathering because he appreciated me from there. This is his professionalism and this is what we can learn from these people. پکار دا چې موږ خپل خلک خپل خاوره دا موږ اون کو بختیار صاحب او اباسین صاحب لنډه خبره زه دا کومه چې داسې کار دی یو ډېر ښه شاعر د اردو وایي چې شکوې ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے
زه چې کله راغلم د پیښور ته څنګه چې تو به ووي دغه یو افسر افغان نه مې په میډیا کې څوک ملګری و نه بل داسې څه ریفرنس او زه بیا ما د کیمپس ریډیو نه شروع کړه شمشاد ټلویزیون پښتو 1 خیبر ټلویزیون مشرق ټلویزیون ریډیو پاکستان پښتونخوا ریډیو لمر ټلویزیون ژوندون چې څومره هم بېلابېل دلته د ټلویزیون شیشې دي په هغې باندې زه رالمه زه د ټول ټلویزیونز د اونر د هغې د مشرانو د هغې د یو کارکوونکي ډېره زیاته مننه کوم چې زه یې ګروم کړم او نن که افسر افغان شمله په سر ستاسو په مخ کې ولاړ دی نو په دې کې د هغو په یو شکل یا په بل شکل باندې لاس شته دی دا خبره زه د دې سره لینک کوم چې هغه ځای کې به زه وم په بېلابېلو ادارو کې نو پالیسي هم د هغو وه ډیډلاین هم د هغو میټ کولو او هر بیټ کې هغو ستانه کار اغست او کار به ډېر زیات او موږ چې کومه کریټیویټي ورکول غوښته زموږ چې کوم آیډیاز و زموږ چې کوم انډیجنس کلچر و زموږ د خاورې نه زیږېدلی ټوکېدلی احساس و نو هغه هغسې موږ نشو کنوی کولی نو دغه ټولو ځوانانو ته مې دا خواست دی چې په ځای د دې چې موږ د امفل او پی ایچ ډي وکړو ډګریانې په اوږه باندې د موږ یو درله او بل درله ځو دا توان دا جرأت او دا همت پکار دی د الله تعالی ډېره لویه دنیا ده او په دې کې په کرباو اپرچونیټیز دي ځان دپاره اپرچونیټي کریټ کول پکار دي او دنیا ته دا ښوده پکار دي چې په پښتنو کې د زرګاو کالو په تهذیب یافته ذهنونو کې دا توان شته دی چې دوی د دې ځمکې سینه وڅیري او ځان دپاره د رزق روزۍ درک وکړي او ځان سره نور خلک هم سپورټ کړي په دغه جذبه باندې ما خپل د یوټیوب چینل را شروع کو او ما ته د سوسان صاحب هغه لومبۍ جمله یاد ده دلته سرټیفیکیټ کې هغه لیکلي دي چې ډو یو ریممبر یور فرسټ سبسکرایبر یعنی د هغه ځای نه دا سفر شروع شوی دا نن 1 لاکو ته ورسید څنګه چې ما وختي خبره وکړه دا ډېرې وړې خوشحالۍ دي خو هغه خلک د نفسیاتو ماهرین وایي چې هغو په دې باندې پوهېږي چې وړه خوشحالي څنګه سلیبریټ کیدی شي که چېرته موږ په دې پوهېږو چې د چایو یو کپ په مازدیګر کې څنګه سلیبریټ کولی شو دا اصل خوشحالي ده دا اصل ژوند دی او بل ځای کې د نفسیاتو ماهرین لیکي چې کامیاب ژوند ګاډي بنګلې بانک بیلنس جایدادونه نه دي بلکې کامیاب ژوند دا دی چې ستا په اویلیبل ریسورسز کې ته ځان خوشحاله څنګه ساتې او د هغې د ټولو نه لوی ثبوت دا دی که بختیار صاحب راغلی دی که ډاکټر راشد دی که دغسې حمزه جمشید دی که اباسین صاحب دی دا موږ د خوشحالۍ په بنیاد باندې رایو شو ستاسو د ټولو ملګرو زه یوه نړۍ مننه کومه چې زما په دې وړوکې غوندې خوشحالۍ کې تاسو ما سره شریک شوئ او یو ځل بیا زه تاسو ته دغه باور در کومه چې د دې خاورې د دې وطن دپاره به زما کمیټمنټ زما ډیووشن هم دغسې دوامدار وي دا خبره دې هم یادوي چې د دنیا د ټولو نه په لوی بلډنګ کې توبه برج خلیفه کې هم ما د پښتو ټپه د پښتو کلتور را ژوندی کړی دی دا په ریکارډ شته په یوټیوب به پروت او دغسې د درادم خیل د بسم الله ماین په 1500 فوټه لاندې ځمکه کې ما د کولې مزدور سره دغه ټپه هم کړې ده چې زما سالو په پړي زوړ شو ستا د کولې د کاره نه خیږي لاسونه یعنی دا د دې خبرې ثبوت دی چې په هر ډګر باندې ما کوشش کړی دی چې زما ټوریزم زما سیلګري زما کلتور زما روایات هغه زه مخکې بوزم او توبه ما یو بل شعوري کوشش هم کړی دی باسین صاحب چې ما په جینز کې هم ناڅاپي مشاعره کړې ده ما په 3 پیس کې هم کړې ده ما په شمله کې هم کړې ده ما دا هم یو کوشش کړی دی چې زه برج کما دا نوي ځوانان او د دې ترڅنګ دا مشران ځکه چې پښتون له د وخت سره زغل او تګ هم پکار دی یو ځل بیا خبرې رانه ډېرېږي په دغه ټول زغل کې زه د یو 2 نومونه ډېر زیات مهم دي هسې خو هر ملګری مهم دی خو یو زما ډېر محترم سید سالار صاحب هغه به ټیکنیکل آسپیکټ باندې د یوټیوب چینل خبرې هم کوي او دا نن سیلیبریشن بختیار صاحب موږ په دې بنیاد را جوړ کو چې دا یو موټیویشن شي پښتانه په لکاو ځوانان د روزګار په درک باندې ګرځي اوس دغه کووډ 19 هغه لږ رهي صحیح کسر دی هم اصلي خبره پرې خو ډېر خلک فایر شو ډاون سایزنګ وشو په مختلفو ادارو کې نو په کار ده چې موږ د آی ټي یا دا نوې ټیکنالوژي چې دا د نیو میډیا چې دا په کار راولو ځان له د رزق لارې چارې ولټو د سالار ترڅنګ زما یو ډېر خوږ ملګری چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم زه راشد خان راشد یادومه په دغه ټول سفر کې زه دا هم ویمه که راشد خان راشد نه وی
نو کېدای شي چې زما اوس هم یو 6 میاشتې بعد دا سبسکرپشن پوره شوی وي دې کې هیڅ څه مبالغه نشته دی د راشد خان اواز هم په دې کې پوره کردار دی زه ورته ډېر احترام لرم او په دغه شعرونو سره به زه اجازت غواړم بیا به دا سلسله مخکې توبه تبوځي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادمو چې په کار شي سړی خوبي څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چینار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نشیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی هغه به څرنګې ګودر ته رسي چې اباسین ته ورګزار شي سړی خوشحاله راته شه ډېره مننه ډېره مننه افسر دا ته روان چېرته یې وایي په یارانه در سره نه ځم او تر مالکڼ پورې چیلم در سره وړمه نن زمونږ نن خو زمونږ میلمه یې خو زما په خیال چې داسې یوه غونډه هم نشته دی چې هلته ته کوربه نه نو زه وایم چې نن میلمه هم شه او کوربه هم شه نن دا دواړه چارې ستا دي نو ته راځه او ما سره روان شه دغه خو یو خبره ته کوم 2 خبرو نه به زیاتې خبرې نه کې یو را باندې چې نه ضروره شو به نورم ضروره شو دا شرط دی حاجی تو به بالکل زه به در سره ملګرتیا وکړم تا وایي چې په یارانه در سره نه ځم نو زه دا وایم چې یاري دې پټه پاتې مشه رب دې رسوا کړه چې تاوان در باندې شمه اوس زمونږ دغه دستوره به موږ مخکې داسې بوزو تو به زه به اول ملګرو سره هغه سلسلې شریکې کړم چې دې نه پس به موږ څه کوو موږ سره ډېر محترم فاروق شاه صاحب دی زمونږ ډېر خوږ مشر دی هغو به هم د یوټیوب په اهمیت باندې او بیا ځوانان څنګه په لار کېدی شي هغو به شارټ داسې یو 15 منټه په دې باندې خبرې کوي بیا به زموږ سره سید سالار زمونږ چې په ټیکنیکل بنیادونو باندې پوهیږي یوټیوب اپریټ کولی شي دا چلولی شي نو هغو به ټیکنیکلی په دې باندې 15 منټه خبره کوي چونکې زمونږ غرض دا دی چې موږ ملګرو ته یو لار وموښیو توبه بیا به بختیار خټک صاحب په دې خبره کوي چې زمونږ هنرمندان څنګه خپل فن د یوټیوب د لارې یا د نیو میډیا د لارې په ښه ډول باندې مارکیټ کولی شي او ګټه وټه ترې ترلاسه کولی شي او بیا په آخره کې به زمونږ د دې نننۍ غونډې صدارت هم کوي ډېر محترم اباسین صاحب هغو به په دې خبره کوي چې څنګه موږ خپل د کلتور صحیح نمایندګي کولی شو په نیو میډیا باندې دغه به زمونږ نننۍ سلسلې وي بیا په آخره کې به سعد حیدر دریاب او راشد خان راشد هغو به د موسیقۍ لړۍ مخکې بوځي او بیا به تو به ډوډۍ هم خورو که څنګه بالکل دا خو کېدی نه شي چې ډوډۍ نه بغیر یاره چې په دې کې لا دا ووایې چې ډوډۍ به نه خورو اورې نه څومره خوند به وکړي دا بندیز نه لګو ښه نو اوس به موږ زو د ډېر محترم فاروق شاه صاحب په لور باندې چې هغو موږ سره هغه موضوع چې هغو تیاره کړې ده په هغې باندې خبره وکړي ستاسو د لاسونو پړقا به پکارېږي ډېر محترم فاروق شاه صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اباسین صاحب او ټول تقریبا کشران ګورئ ښه په چې اوس موږ هم ډېر مشران یو نو تاسو ټولو په اجازه سره نن چې د ماته وویل نو ما درته وی چې خوشحالي او ستا سیلیبریشن بالکل روغه خبره ده دا ستا اچیومنټس دي موږ په تا باندې ډېر خوشحاله یو خو د دې نه لږ داسې جوړ کړي انفارمیشن چې د نور ینګ هلکانو ته ورسي او هغوی هم دا کوشش روان کړي نو د ماتم وویل نو ما هم لږ ورته وکړو ما خو دله پوره ریسرچ پیپرې پیدا کړی دي اب دلته ما سره یا به تاسو ته زه حواله کوم د دې نه پس خو ما لږ د سیلور او ګولډن میډل او پر ډایمنډ دا بټن دا مې د نن ټول سرچ کړ نو هغې نه دا پته ولګېده د مونږ خو د دې یوز کولو والا نه یو زه اوس ریټایر شوی ما اوس پر ماله خپل ایمیل هم ما پیې مینیج کړه نو مونږ نه په کیسو باندې پوهېږو مطلب ډپارټمنټ زموږ لاندې پاتې شوي دي خو مطلب په خپله نه کوو نو نن مې په خپله سرچ وکړو ما دا هلکان دي هغوی دومره محنت کړی دی دې ځای ته ځان رسولی دی د اکټیویټیز ما ته پته وي دې دلته مونږ سره وي نو مونږ ته پته وي د څه اکټیویټیز دي او د څه مطلب دته څه ملاویږي د ګوګل نه او د یوټیوب نه نو ما ننته هغه سیلور بټن کته مې سیلور بټن وایسته ما ته اوس پورې دا پته نه وه نو مې هلکان ته ټول خبر شي سیلور بټن چې کله ستا سبسکرایبر 1 लाख ته ورسي دې ته وایي سیلور بټن بیا ورپسې 1 ملیون ته چې ستا سبسکرایبر ورسي نو هغه ګولډن بټن شي او بیا ورپسې 10 ملیون ته چې ورسي نو هغه ډایمنډ بټن شي ښه په لاره کې ماله یو ډېر عجیبه غوندې انفارمیشن راغله چې دا سره شیر کړم
دا کتل په نیټ باندې لګیا ما همدغلته دفتر کې ناست وم راغلل چې په د 20 چونکې اوس کال ختمیږي روان دی چې په دې کې ما خیال د یو کې وي په دې چې هغه اماونټ چې کوم دی په پاونډس کې نو ټول نه زیات په یو کال کې د یوټیوب نه 20 ملین پاوند او دا که بلینونو ته تاسو کولی شئ چې زموږ څومره بلین جوړېږي څه جاپانۍ غوندې نوم یې و انستیزیا منستیزیا څه دغسې نوم یې نوم د نشم پروناونس کولی نو اور پسې بیا 17 ملین ان 18 ملین ان پاونډس نٹ ډالرز پاونډ او ډالرز کې ډېر زیات فرق دی ګوره نو چې ما وکتل نو دا ډېر امپورټنټ شی دی مطلب افسر افغان په دې هلکانو کې زه د وړه خبره وکړم یو ګورمنټ کې ډېر ښه پوسټ راغلی نو ما درته وویل ده راته نه دي ویلي ما ورته ویل هلکه اپلای ورته وکړه د ویل ښه ده انکار خو د یو شي ته هم نه کوي که نه وروسته بیا د مرګ دی کوي او که نه یې کوي که نه نو ما ورته مې اپلای وکړه ورته نو وخت راغی نو ما یو بل هلک سفارش مې هم کړی و نو هغه راته ټلیفون وکړو نو ما سره غم و ما مشر ته ټلیفون وکړو مې جي هغه افسر افغان نو هغه ما ته وایي یار تا عجیبه سفارشونه کوي یو سړی اډو اپلای نه کوي او ښه ګریډ 17 پوسټ وګوره ښه ټیک ټاک نو زه ځان سره ډېر حیران شوم که نه مې دا هلک کې دومره ایبیلیټیز دي چې ته مفت مطلب هغه ملاوېدو والا کار که نه مطلب بلکل چې صرف تللی وی هلته نو که نه ده ولاړو اپلای نه کړی نه ما ته بس ټلیفون وکړو خبرې مې ورته وکړې ډېر مې هلکه ما تا ته ویلي تا ورته اړوې نو ده وایي یاره جیره نه هېر شو مونږ ته بیا نه کوي نو نوره خبرې نو ما بیا به دې سوچ روان کړم مې یاره دې هلک څه چل دی چې دې ګریډ 17 ته لفټ نه ورکوي په دې نن بېروزګارۍ په دې وخت کې که نه نو دا د ینګ د ټول د پړه لیکه چې څومره دې لپاره یو میسج دی د ځان کې څه ایبیلیټیز پیدا کړئ تاسو لاړ شئ ما درپسې نن ټول د یوټیوب د بټنې مټنې وکتې اول به 4000 نه 1000 نه به شروع کې اکاؤنټس به دې کولو شي آی تھنک بیا 4000 ته هغې دپاره ټاپکس پکار دي کانټینټس پکار دي چې هغه تاسو ځان له سم کوئ زما زوی دی پېژني جی کې هغه ځان له پروجیکټونه پې کوي سب لوبه موبه کوي نو هغه هم دومره پیسې راځي مطلب دا دی چې دا ستاسو دپاره یو ځان له دنیا ده دا ډیجیټل ورلډ اوس دلته کرنسي هم را روانه ده کرنسي به هم دغه ده ګورئ نو دا هر څه دي په دې کې ځان ایډجسټ کړئ د جاب موب ضرورتونه نشته ګورئ دا جاب به داسې ورځ راځي چې دا به د بې عزتۍ کار جاب کول یا به پارټنرشپ وي او یا به د ډیجیټل دنیا مزې کوئ که نه مطلب زمونږ کور ته په ورځ کې 4 څیزونه راځي په دې ډیجیټل حساب کتاب باندې نو دا دنیا خپل خدا یو کار پکې دی نه پکې سفارشتونه شته او نه پکې نورې کیسې شته او نه پکې نورې کیسې شته محنت بکې او ځان به ریکګنایز کې په دنیا باندې او دنیا به ریکګنایز کوي نو دې خو رول ماډل فار آل د ینګسټر اف کے پی کې آی تھنک مطلب موږ ویلی شو دی الګ مطلب ډېر زیات کنټریبیوشن دی د مطلب نوکرۍ طرف څخه دی ورګوري هم نه موږ وایو د هغه هم اپلیکیشن نه ورکوي نو دا د کانفیډنس دی نو کانفیډنس دا چې ته دنیا پته ده نو ما هم درته لږ ویلي دي ما ورته ریکمنډ کړي مې افسر افغان نور خلک هم ځان سره ټرینډ کوه دوی ته ښایه زموږ د پښتانه ډېر ساده دي نو د دې نه تاسو خپله به د هغه باندې ټوله ورځ لګیا وې نو دا څیزونه ګورئ دا نوې فیلډ دی نوې دنیا ده او ستاسو ده ګورئ زموږ نه موږ خپل وخت تېر کړی موږ چې څه کوله موږ کړي ښه مې کړي بد مې کړي تېره شوه کیسه ستاسو دنیا دا دنیا ده دې دنیا کې به ځان ځایوئ نو په دې کې جابز هم دي په دې کې پروفیشن هم دی په دې کې هر څه دي په دې کې ځان نه سیلیبریټي هم جوړ کړه چې پتا کې څه کوالټیز وي دوه درې خبرې مې نوره وې ختموم مې دومره ډېرې اوږدې خبرې نه کوم د اکیډمیک محفل نه جوړو که نه هغه بل ملګري د ویلي دي هغه به خبرې کوي چې دوه درې خبرې پکې لیکلې وې چې کانټینټس روغ ساتئ یو بل شی زه ډېر حیران شوم ایډیټینګ ما ته پته نشته ګوره تاسو ته پته ده تاسو په ما نه ښه پوهېږئ ټول وی اے کلاس ایډیټینګ ورسره پکار دی دا هغه جنرل ریکوایرمنټس بل هغه 7 ways to earn money from YouTube ما سره ټول دي زه به افسر افغان له ورکړم ته څوک ملګري انټرسټډ دي دا حواله دوه درې پیپرز دي هغه ووایه تاسو ته هغې نه ګایډنس میلو شي ما خپل هم نن سټډي کړی دی خو دا د ده د وجې او دی موږ اپریشیټ کوو دا د ډېر لوی کمال دی چې زه
تاسو ته یو نوې فیلډ مطلب وښول او هغې نه د خپل پروفیشن هم دی هغې نه د انکم هم دی الله دې نور هم ورته ډېر کړي چې څومره دې محنت کوي دومره به هر څه ډېر وي او به ډېره مبارکي کوو ورته او موږ خوشحاله یو ډېر ډیره مننه فاروق شاه صاحب او څنګه چې فاروق شاه صاحب وې نو چې دنیا کومه ده هغه ډیجیټل سایت ته روانه ده ډیجیټلایزیشن روان دی ما تیر شوی ورځو کې یو ریسرچ ویلو او هغې کې و چې ټاپ 10 داسې جابس چې کوم د دنیا نه غیبیږي او ټاپ 10 چې کوم را روان دي نو دا کوم اډیټر او د کلرک د جونیئر سینیئر کلرک سټینوټایپسټ دا نن سبا چې زه ګورم ډېر بې انتها پوسټ وي که ګورنمنټ سایت ته موږ وګورو که پرایویټ سایت ته وګورو خو دا غیبیږي د دې ځای به کمپیوټر اخلي نو په کار ده چې مونږ دې طرف ته راشو نو افسر زه وایم چې ډېر ټایم به نه اخلو او نور زمونږ چې کوم ملګري دي هغوی ویوز هم لګیا دي شیر کوي ډېر امپورټنټ خبرې دي هغوی سره نو زه وایم چې زمونږ دغه ځوانانو موټیویشن دپاره مونږ هغوی طرف ته هم لاړو ډېر محترم سید سالار زمونږ ډېر تکړه یوټیوبر چې هغه ټیکنیکلی ډېر ښه پوهېږي هغه به د دې ځای نه مونږ په ساده ټکو کې پوه کوي توبه زمونږ ملګري چې یوټیوب څه شی دی که د نن نه زه غواړم چې یوټیوب شروع کړم او زما لسم تعلیم دی فرض کړه زه څنګه دا یوټیوب شروع کولی شم او څنګه یو ځای ته رسولی شم ستاسو په ډېر احترام کې بلنه ورکوو سید سالار صاحب ټول ناول خو زه چې نن په دې محفل کې ولاړ یم نو یقینا چې دا د افسر صاحب په وساطت باندې ځکه چې دومره هائی فائی محفلو کې ما چېرته دومره ناستې نه دی کړې لږ هغه یې منو د هغې به بخښنه غواړم او بیا باسین صاحب ناست دی ملګرو زه به درته خپله کیسه وکړم کله چې د نن 2 کاله مخکې چې کله ما د یوټیوب دغه سفر نو شروع کړی نو ما به خپله څه چل کو چې کوشش به مې کوو چې یاره چېرته فیسبوک کې چا پوسټ وغیره کړي هغه ویډیو وي هغه کاپي کړم او خپل ځان له یو یوټیوب چینل جوړ کړم څه موده پس چې ما وکته نو زما یوټیوب چینل سبسکرپشن خو اخیستی و خو چې ومې کته هغه یوټیوب چینل بیا په سکرین نو هغه غیب شو بیا ما معلومات وکړو چېرې دا څه مطلب دا څه ممکنه کیدای شي چېرې زه ایز ا یوټیوبر خپل ځان مطلب د غربت له شکست ورکم هغې نه مخکې به زه دا هم ویم چې نوکري زما لږه ډېره شته خو د هغه نوکرۍ نه مخکې زه ډېر د غربت نه راتېر شوی انسان یم د هغې وجه دا وه چې بچپن کې چې څه یقینا چې موږ په داسې ماحول کې رالوي شو چې ظاهره ده چې غریبي ده د هر سړي نو ما کوشش کوم چې یاره د نوکرۍ سره سره داسې څه پارټ ټایم څه جاب میلو شي چې ورسره هغه هم کوم او زه خپل فیملی سپورټ کوم د هغې دپاره ما په یوټیوب فوکس وساتلو نو د هغې دپاره ټولو ضروري څیز خو څنګه چې د صاحب خبره وکړه چې خپل کنټینټ پکار دی او دا هم ضروري نه ده چې یو سړي د ډېر زیات تعلیم وي نو هغه ښه یوټیوبر جوړېدی شي دا بالکل غلطه ده یوټیوب ډېر سمپل کار دی خو د هغې باوجود چونکې دا د انګریز د طرف نه دا موږ ته میلو شوی دی په کار ده چې موږ د دې نه فایده والو ټولو ناول خو که یو سړي کې یو ټیلنټ وي څنګه چې دا موجوده زموږ واینز روان دي موږ سره دا او واینز والا ملګري هم ناست دي نو دوی په دې ډېر ښه پوهېږي چې څومره مطلب لږ ډېر ټیلنټ هم وي هغه تاسو خولی شئ په یوټیوب کې خو معیاري یا شاعري وي یا داسې خطاط وي یا بل څه داسې هنر د دوی په لاس کې نو هغې باره کې دوی خپل یوټیوب چینل جوړولی شي خو شرط پکې دا دی چې کاپي به بل ځای نه وه دوی ویډیو نه کاپي کوي خپل اوریجنل کنټینټ به دوی یوټیوب له ورکوي یوټیوب کله هم چا سره زیاتې نه کوي د یو کس ویډیو که فار ایگزامپل بل کس اپلوډ کا نو د هغوی چې څومره ارنینګ وي اول خو به هغه هلته ځي تاسو ته د هغې هېڅ قسمه څه فایده نه میلاویږي او دویمه خبره دا ده چې په دغه ویډیو کې که فرض کو هغوی په تاسو کاپی رایټ یا سټرایک وکړو نو هغه ټایم ستاسو دغه چینل بندېدی هم شي ټولو ناول تاسو داسې کولی شئ چې یو ویډیو سمپل یو ویډیو د هغې دپاره که تاسو سره د کمپیوټر وغیره نه وي ټولو ناول خو تاسو داسې کولی شئ چې په اینډرایډ موبایل کې کاین ماسټر یو سافټویر دی دغه انسټال کې یو ویډیو تاسو راواخلئ او که کوم ځای کې تاسو نه پوهیږئ نو ټولو ناول خو زما په خیال چې موږ پښتانه په دې ټیکنالوژي کې ډېر مخکې نه یو ټولو ناول خو تاسو یوټیوب به طور زه خو داسې ویم چې سکول نه
یونیورسيټي په لیول تاسو دا غوښتي شي. یوټیوب کې هر هغه څه تاسو ته په سرچ کې ملاوي دي شي کوم چې تاسو ته سم مسلې هغه تاسو یوټیوب نه غوښتي شي. کاین ماستر دی پاغي کې تاسو ویډیو مطلب ایډیټ کې ډیر سمپل طریقې سره شاته وسره خبرې ترې یا سمي تاسو سو ټیلنٹ تاسو کې هغه ویډیو راوړی شي. تاسو یوټیوب یو نوم سمپل چې تاسو جیمیل اکاونټ وی جیمیل اکاونټ په تھرو باندې تاسو یوټیوب کریټ کې سمپل کریټ چینل په نوم باندې تاسو هغه کې یوټیوب کې ستاسو چینل و جوړ شي. دغه سره د یو خو یوټیوبر لپاره دا ایډیټینګ هم ضروری دی خو چې د دې سره په ټیګ او ډسکرپشن باندې هم موږ فوکس وساتو او دا غي سره چې کم ټایټل وی چې هغه زموږ چې کم موضوع ده زموږ د ویډیو چې کم موضوع ده چې دا غي بالکل هغه سره ریلیونت هغه سره تعلق ساتي. او دین علاوه داسې که تاسو زه د افسر سے وختیم دا خبرو که تاسو ته په یوټیوب کې څومره سو قسمه مسلې نو باقاعده په دغه سکرین باندې به زما نمبر تاسو ته د واتس اپ کاری هر ټایم ما سره رابطه کولی شي. او دې وخت کې کوم څومره په یوټیوب خبرې وکړو نو ډېرې خبرې خو بنیادی دغه خبره ده چې تاسو خپل ریل کنټینټ جوړ کړئ چې هغه هر قسمه په هر نوعیت وي خو چې کم از کم د معیار خیال وساتل شي. یقینا زموږ په وطن کې ډېره بیروزګاری ده. زه به دا خبره دوباره وکم چې په دې طریقه باندې تاسو هیڅ قسم جاب هم نه بالکل بیروزګار یې زما په خیال تاسو نه غریب په دې بلې دي شي تاسو ته په دې روزګار ملاوي دي شي. ډیره مننه. سالار صاحب ډیره زیاته مننه کومه. د سالار صاحب دا خبرې که زه سمرایز کما یوټیوب چې دی دا ون مین شو ده. تو به په دې کې به په یو وخت باندې ته ډایرکټر ته به رایټر ته به ریپورټر ته به ایډیټر که دغه توان تا کې خو ته به مخکې ځې که دا نه نو په دې کې داسې نه ده چې تا ته به او بل دا توبه زمونږ دا کشران اکثر د دغه ښکار شي که نه چې یاره دا کار په تاده وشوې په منډه وشوې زر وشوې هر شی یو سفر غواړي. خوشحاله ډېره مینه وې راتګ. فصیحه شریف زمونږ ډېره تکړه براډکاسټره او په خپل هم دا یوټیوبر ده ډېر خپل کنټنټ کریټ کوي. نو ستاسو د لاسونو په ړقا کې فصیحه ته بلنه ورکومه چې هغه راشي او موږ سره خپل نظر شریک کړي. ډېره محترمه فصیحه. ما خو دا سوچ کولو پښتو کې وم که اردو کې وم. زما میډیم اردو دی خو ما پښتو زده کړې ده لږه ډېره. اباسین صاحب بخښنه غواړم که څه غلط راغلی شمه. افسر حوالې سره یو څو خبرې زه کول غواړم. کله چې سټارټ کې دی یونیورسټي کې ما کتو چې دی هر یو کس رانیسي او ناڅاپي مشاعره کوي او څوک موټر سایکل باندې ناست دي او څوک کیفیټیریا کې ناست دي. نو ما دې باندې سوچ وکړو چې لکه ټول خلک یوټیوب چینل جوړي هغه ځان لا یو ډیفرنٹ کانټینټ جنریټ کوي. یو خو دې ډېر ښه ټاپک خوښ کړی دی پوئټري او بیا چې د پښتنې سیمې خبره کیږي هلته د ادب او کلتور دا ډېر زیات امپورټنټ دی. بل ऑडियंस ډېر زیات میټر کوي. اباسین صاحب هر هغه کس چې کم یو عام کس دی هغه ځان قتل غواړي په چینل باندې په ټي وي باندې په یوټیوب باندې. نو افسر کې یو کمال دا دی چې دا هر یو کس ته رسېدلی دی. هغه که لوی ادیب دی که هغه یو عام سټوډنټ دی هغه که یو فروټ خرڅولو والا دی هغه که پکوړې جوړوله هر کس ته دی تللی دی. نو زما خیال دا دی چې دا یو ډېر ښه افرټ دی شروع کړی او دا چې د حد ته راورسېدو د هغې وجه همدغه دا کم کسان چې دی یاد کړل چې دا د کسان زما مشران وو هغوی ما زده کړې ده. خو زه وایم چې دې کامیابي کې د هر هغه کس کنټریبیوشن دی چا سره چې تا شاعري کړې ده یا چا سره چې تا هغه کړی دی که نه کانټینټ جنریټ کړی دی هغه که یو سټوډنټ دی هغه که ستا فین دی هغه که ایون که ستا فین فالوینګ هغه ټایم کې نه مو تا هغه ریکګنایز کړي دي نو هر هغه کس د دې کنټریبیوشن چې کوم دی هغه حقدار دی. زما طرف نه ډېره زیاته مبارکي قبول کا او ستا د کامیابۍ دپاره دعا غواړم. تھینک یو. جی ډېره مننه کوم فصیحه خوشحاله راته اوسئ.
डेरा मनना फसीहा वही लगन हो जिनके दिल में वो पहुंच जाते हैं मंजिल पर हवादिस रास्ते में दाम फैलाया ही करते हैं दागा बड़े बड़े खबरी दी चे मुंगा न नोट को खो मुंगा अक्सर साडू भी मुंगा बांधे साडू भी राशि मुंगा कार पजई मनी प्रीदु खो जमा पर ख्याल च नहीं प्रे खौदल पकार दा मोटिवेशन जड़े के सातल पकारियो दे जज्बे से रकार कवल पकारी चे कामयाबेगम का नाकामेगम खो सर तबई रसो मसना सलार बरोजी और दा हर गरब सर लारिनो नेवर गिव अप जमा په خیال دغه پالیسی فالو کول پکار دی هر انسان ته افسر اوس مخکې به مونږ کوم مشره غواړو توبه زمونږه اراده د تاترې نه هم اوچتېدو نو انشاءالله حوصله به نه بیرو کار به کوو چونکې ما خبره کوله را سره کشران هم ناستې ځوانان او پیغلې په دغه نننۍ دستوره کې ډاکټر حمزه جمشید زمونږ یو ډېر تکړه ملګری دی توبه ډېر ښه اینکر هم دی نو د هغو په اړه باندې زه دا یوه خبره کومه چې د هغو د یوټیوب په چینل باندې ما سټرایک کړی او د هغه خواوشا 100,000 سبسکریپشن او په دغه ځای کې چې ما له یو درز ورکړو نو هغه عاجز اړو بیا راپاڅېدلی نه دی خو دا چونکې د هغه عظمت دی لویوالی دی چې هغه بیا هم په دې دستوره کې ناست دی او چونکې هغه ما ته پته نه وه هغې کې هغه انټنشن نو شریک خو دا هیومن ایرر و ما ته پته نه وه چې دغه کانټنټ زما هم دی او دا د دوم دی بهرحال هغه نن بیا راغلی دی او په دې جذبه راغلی دی چې زه به بیا په خپلو خپو باندې ودرېږم او بیا به شروع کومه نو د حمزه صاحب نه داسې په روانه کې یو څو خبرې اورو جی حمزه صاحب ډېره مننه افغان صاحب او د افغان صاحب دغه شعر به افغان صاحب ته ډالۍ کړم وی افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي فیسبوک په پکار راولم اخبار به پې وخم نو افغان صاحب 100,000 سبسکرایبر یو سټرایک ته نو کړی 2 دی را باندې کړو او دا سوچ په ویډیو کې ما افغان صاحب یو ځای ناسو خو هغه ما ته پته نه وه چې د یوټیوب داسې پالیسي ده نو هغه دوی ول اپلوډ کړی وه رایټس هم د دوی نو باید چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو د سوشل میډیا په استعمال باندې نو آینه پس خو ما چینل نه جوړ کړی خو نن چې مې مشران دا خبرې واورېدې نو یو بله جذبه راکې راله او انشاءالله دا چینل به اوس جوړوم او یو ښه ایمیج به پکې د پښتنو شیر کوو ټیک دی بس ډېره مننه تھینک یو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کومه اباسین صاحب وایي چې هیڅ د دښمنانو حاجت نشته دی دا دښمني لږه ده چې ځان لرم نو په دښمن به بیا 2 ګزاره کوي او په ښه ګزاره به پکې چې پانسي به هر حال د دې نه پته لګي د پښتنو ځوانانو د یو بل سره مینه زه به ورسره بیا هم مرسته کومه که زما نه څه کېږي را سره د پیغلو په نمایندګۍ باندې یو ډېره تکړه شاعره او دغسې د پوهنتون زده کړه کوونکې اسما اخلاص ناسته ده د هغې نه هم پوښتنه کوو د هغې جذبات او احساسات په دغه وخت باندې تاسو ته در رسومه ډېره محترمه اسما اخلاص ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کیږي اواسین سی وایي چې که زما د شخصیت حدونه ګوري که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی ډېره زیاته مهرباني افسر صاحب ته په دغه دومره ښایسته پروګرام را جوړولو باندې او دغه چې کوم د یوټیوب د طرف نه ورته کوم سلور بټن ملاو شوی د پاغي ورته ډېر زیات مبارکباد وایو پکار د چې ځوانان نه بلکې پیغلو له هم پکار ده چې هغوی یو هڅه وکړي یو کوشش وکړي او که ځوان مخکې تللی شي نو پیغله هم مخکې تللی شي که هغه د یوټیوب د لارې دی او که هغه په تعلیمي هلې ځلو کې دي نو پکار ده چې پیغلو هم راشي او مور پلار ته پکار ده چې په خپلو بچو باندې سپیشلی په جینکو باندې اعتبار وکړي او هغه د ژوند په هر فیلډ کې چې دي هغوی ته مخکې تلو ته لارې کولاو کړي افسر صاحب ډېر زیات مهرباني دلته ټول چې څومره هم مشران ناست دي دلته چې ټول څومره هم مشران ناست دي نو هغوی نه بخښنه غواړو ځکه چې چونکې مشران دي که لږ ډېر خبرو کې تېروتنه شوې نو بخښنه خوشحاله اوسئ اسما ډېره زیاته مننه کومه ژوندۍ او ګړندۍ راته اوسي زمونږ یو بل ډېر تکړه یوټیوبر چې ډېر ښه کنټنټ هغو کریټ کړي دي او هغو هم په پښتنه منطقه باندې د طنز او د مزاح په دنیا کې ځان په خلکو پیژندلی دی ډېر محترم عبید خټک صاحب را سره ناست دی ستاسو د لاسونو پړقا کې هغو ته بلنه ورکوم السلام علیکم زه تاسو ته ډېر زیات کنګریچولیشن در کومه چې تاسو 100K سبسکرایبرز تاسو پوره شو او انشاءالله ډېر زر به ستاسو 1 میلیون هم پوره شي چې تاسو داسې محنت او جذبې سره دا کار کوئ او د پښتنو نامه روشن کوئ او یو ښه پلیټفارم ورته ورکوئ نو ډېره مننه یو ځل بیا تاسو ته کنګریچولیټ کوو ډېره زیاته مننه کومه خټک صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه کومه رباب نواز هم دی هغه هم زموږ د یوټیوب د ډېرو خاطرو ملګری دی ډېر احساسات جذبات مو یو بل سره شریک دي او په دغه یوټیوب کې د هغه هم پوره ونډه ده ډېر محترم سعد حیدر دپاره د لاسونو پړقاو کوي چې هغو را سره خپل نظر شریک کړي سعد حیدر
ډیره زیاته مننه افسر افغان صاحب تاسو او د عباسین صاحب د ټولو مشرانو په اجازت باندې زما او د دریاب طرف نه مونږ تاسو ته په یو ځای ډیره زیاته د ګولډن سیلور بټنې ډیره زیاته مبارکي درکو او خدای دې وکړي چې ګولډن هم شي او دغه 1 ملیون سبسکرایبرز ته ورسي ډیره زیاته مننه ملګری حنیف موسیقي د دنیا سره تعلق لري هغه نه به هم تاسو کو زما په خیال چې یوټیوب چینل نه خو نه هم خبر خو فیسبوک باندې هغه د سي ورکوټي ویډیوز جوړي نو هغه حواله سره به هم ته پوښتنه کو او افسر سره دومره وخت تاسو تیر شو نو خپل خیالات را سره شریک کړئ ډېر زیاته مننه کوم تو بس تاسو افسر صاحب تاسو هم او خوشاله یم چې نن د دې بندر حصہ مه هڅه خو هم د افسر سره موږ د ډیرو بندرونو حصہ پاتې شوی او خوشاله څنګه چې ساده وي چې د دریاب او زما د بیهاف اف ساده دریاب موږ افسر ته یو ځل بیا ډیره زیاته دا یوازې د افسر نه زموږ د ټولو خوشحالي ده او خدای دې وکړي چې داسې خوشحالي نورې هم راشي او څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د فیسبوک پیج نه داسې موږ هم څه لګړې راغله د افسر خبره غونډه شریک کو او موږ سه هسې دا د پړي سر نیولې دی نو موږ هم لګیا یو او خوشاله شوم چې موږ د پوهانو نه خبرې واورېدې او چې لکه د یو څیز څنګه ښه یوز کېږي ښه استعمالي څنګه کېږي نو افسر ته ډېره زیاته یو ځل بیا مبارکي او تھینکس ټو هیم چې لکه هغې داسې یو بنډار را جوړ کړو چې د ډېرو خبرو نه پکې موږ هم خبر شو ډېره مننه اگر راته وایا ډیره زیاته مننه کومه ستاسو د ټولو ښاغلو راغلو مشرانو عباسین صاحب دی را سره فاروق شاه صاحب دی عبید خټک صاحب دی نظام صاحب دی زمونږ فصیحه ده دا ټول ملګري چې څومره هم راغلي دي دا ستاسو مونږ له عزت را کړی دی زه دا نه وم چې دا د افسر چینل دی یا افسر یوټیوب باندې دومره د فالوورز یا د چې کوم سبسکرایبر دي دا شوي دي دا زما خپل چینل دی دا ما خپل ګڼلی دی نو زمونږ په شریکه باندې دغه زیار دی دغه کار دی او انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې دا نور هم په وړاندې لاړ شي دا نن که په 1 میلیونز کې دي 1 لیک کې دي سوري وبخئ دا که 1 لیکس کې دي نو دا به انشاءالله دا به بل دغه کې 1 میلیون کې شي نو مونږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې ښه کنټینټ خلکو ته ورکو زما دا خواهش و چې زمونږ ویډیوز یا د خلکو خپل کور والا سره کتی شي نو هغه خواهش مې پوره شوی دی اوس خلک خپل مور سره خور سره کورودانې سره زمونږ ویډیوز ګوري مونږ ته ډېر زیات دغه فرمایشونه راځي چې زمونږ کور والا هم ستاسو ویډیوز خوښوي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو د ټولو د راتګ یو نړۍ مننه کومه خوشحاله آباد او بریالي راته اوسئ مینوالو ته ټولو څومره مشران چې ناست دي او څه به وایم عباسین صاحب ته د زړه د کومې نه او ډېر مشران ناست دي لکه مال الفاظ نه راځي چې زه هغه ووایم لکه دې دپاره خو ښکلې خلک ناست دي والا بس زما خو خوښ یي چې زه داسې پنډ دی همدغه شان خلک یي همدغه شان داسې ماحول جي زه په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږم جي زما ورسره روح تازه کېږي جي او خوشحاله یم په دې باندې چې لکه افغان صاحب او ډاکټر صاحب شو لکه د دې ډېره مننه کومه چې مونږ یې انوایټ کړي وله بس الله پاک مو چرې مه خرابوه او ښه خبره چې مونږ پښتانه یو خبره یو ژبه یو اواز او نو بس په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم جي ډېره مننه کومه خوشحاله اوسئ د افسر افغان د اپریسیشن دپاره د یوټیوب چیف ایگزیکټیو لډډې چې کومه سلور بټن راغلی دا او سرټیفیکیټ راغلی دی نو زه به وایم چې فارملی دی عباسین صاحب د لاسه افسر افغان دغه سرټیفیکیټ او دغه سلور بټن واخلي خو زموږ ټول چې کوم راغلي میلمانه دي ملګري مشران غونډ زه وایم چې دوی دې هم راپاسي نو یو ګروپ به جوړ کړو هغې نه پس ته به افسر ته دغه ډالۍ ورکړو قدرمنو تاسو به موسیقي اورېدلې
تاسو به استاد ناشنا اوریدلی، تاسو به ډیر محترم سردار علي ټکر صاحب اوریدلی، تاسو به گلزار علم لالا اوریدلی، تاسو به هارون بچاجي اوریدلی. نن چې مونږه کوم موسیقي را جوړه کړې ده یقینو کوي په دې کې کشران دي مونږ سره د بختیار صاحب او د شاهد ملنګ نه علاوه دا ټول پیادل دي او مونږ یو داسې کار کوو چې هغه موسیقي چې هغه بې تکلف وي هغه زمونږ د خاورې نه راټوکېدلي او د ملګري داسې خاندګر چاپېره لکه مونږ چې ټول پیادل وو. خو خبره دا ده چې ما تاسو ته ووایي په اویلیبل ریسورسز کې ژوند را جوړول دا ډېر لوی هنر دی. نو نور زه ستاسو د صبر امتحان نه اخلم، دا تاسو او دا موسیقي. ارشاد جی ارشاد. آها او مینه چې نکړی دا هغو نه لږ تپوس پکار دی، تپوس پکار دی. آو آو لگ تپوس پکار دے، تپوس پکار دے، ہگون لگ تپوس پکار دے، تپوس پکار دے. آہا سرمائے سرمائے او سرمائے. آہا ڈاکٹر سے وہ اور سرمائے دی بے ننگ پوکھلو نغمی تپوس پکارے، تپوس پکارے. دی بے ننگ پوکھلو نغمی تپوس پکارے، تپوس پکارے. او چناری نئی چناری نئی نو پیخی دخزولی کوئے، او چناری نئی نو پیخی دخزولی کوي یدي خزو نقشاني ظلمون لك تپوس پکارے، تپوس پکارے. خزو نقشاني ظلمون لك تپوس پکارے، تپوس پکارے. سرمائے 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 او سرمائے سرمائے لگے تپوس پکارے، تپوس پکارے.
نور بار دی نو د دې سړو 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 نه لږ تپوس پکار دی تپوس پکار د دې سړو 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 نه لږ تپوس پکار دی تپوس پکار سرمایې Basin